څنګه کولی سو چې یو ښه شخصیت ولرو؟ که چیرې تاسې غواړئ چې یو غوره او بهترینه شخصیت ولرئ نو 6 مهم کارونه دي. که چیرې تاسې خپل په ژوند کې عملي کوئ نو تاسې به ډېر د یو بهترینه او غوره شخصیت خاوند سئ. ګورئ ځینې خلک ښه شخصیت تر معدنیاتو پورې منحصر کوي، مګر ښه شخصیت یوازې تر معدنیاتو پورې منحصر نه دی. په اول نمبر کې هیڅ کله د نورو خلکو په تورو باندې ځان غټ مه معرفي کوئ. لکه د یو مشهور انسان سره د عکس واخیستی یا د لیدنه ورسره وکړه نو په هر مجلس کې خلکو ته ګډې چې ما خو والا د پلانکي سره لیدنه وکړه او عکس مې ورسره واخیستی، دا مې وکړه او هغه مې وکړه، داسې به نه کوئ. په دویم نمبر کې خپل د ځان صفت به هیڅ کله نه کوئ چې والا زه خو د پلانکي وزیر سره تعلقات لرم، د پلانکي والي سره تعلقات لرم او زه داسې غټ سړی یم او داسې غټ غټ کارونه مې کړي دي، داسې به هیڅ کله نه کوئ. خپل د ځان صفت به نه کوئ. دا کار ستاسې شخصیت د خاورو سره خاورې کوي. په دریم نمبر کې همیشه په خلکو باندې پرده اچوئ. ګورئ ستاسې یو ملګری دی، یو اشتباه ورڅخه وسول، یوه غلطي ورڅخه وسول، یو غیر مناسب کار یې وکئ نو تاسې به پرده ورباندې اچوئ. ځینې خلک دي کله چې د یو ملګري څخه خطا وسی، یو اشتباه ورڅخه وسی، یو غیر مناسب کار وکړي نو ټول کلی او کور یې په خبر کړی چې ولا پلانکي خو داسې وکړه داسې وکړه، داسې به هیڅ کله نه کوئ. په دې سره ستاسې شخصیت خرابیږي. په څلورم نمبر کې همیشه خپل د خولې خیال ساتئ. هیڅ کله خپل د خولې څخه بد الفاظ چاته مه باسئ، د چا توهین مه کوئ، چاته شکنځل مه کوئ. ګورئ کله په انسان باندې داسې حالات راسي چې یو څوک به ستاسې توهین کوي، څوک به تا ته شکنځل کوي، تا ته به بد الفاظ استعمالوي، نو ته به داسې نه کوې چې دغه په مقابل کې دغه توهین وکړې. که چیرې ته داسې وکړې نو ته خپل شخصیت د لاسه ورکوي. پنځم نمبر کې ګورئ په خلکو باندې ځان مه باروئ. چا درته دعوت نه کړی تاسې بیا وختي ور روان یاست، یا د یو چا کره بې دعوته ور روان یاست، داسې به هیڅ کله نه کوئ. که چیرې ستاسې خپلوان ستاسې ملګري نو ډیر مه ورځئ. په دې سره ستاسې عزت کمیږي. چې تاسې څونه کم ورځئ هغونه به ستاسې عزت ډیر وي. په 6 نمبر کې همیشه مستغني خوی ساتئ. خپل خېټه په چا باندې مه تاوانوئ. یا مو د چا سره یو ښه ساعت ولیدی، ولا دا ساعت به ماته رانه کې، یا مو د یو چا سره ګوتمې ولیدل، ولا دا ګوتمې به ماته رانه کې، ماته به کالي وانخلي او تحفه به رانه کې، پلانکی کتاب به ماته ډالۍ نه کې، داسې به نه کوئ. همیشه به مستغني خوی ساتئ. که چیرې تاسې داسې وکړل نو تاسې خپل شخصیت د لاسه ورکوئ. که دغه 6 کارونه تا خپل په ژوند کې عملي کړه، دغه یوه میاشت عملي کړه، د یوه میاشت نه بعد ته وګوره ستا په ملګرو کې، په خپلوانو کې چې ستا څونه عزت ډیریږي. السلام علیکم.